کمزورتیا په هر چا کې راتلی شي چې څوک درته ښه خبره وښیي نو شکریه یې ادا کړه اگر که ته د هغه نه په عمر کې زیات یې بلکې اگر که ته په علم کې زیات یې په علم کې یعنی موږ داسې ډېر علما لیدلي دي خپلو استادان او د هغوی نه علاوه او کتابونه مطالعه کړي ډېر علماو چې هغوی به شاګردانو ته دا خبره کوله که زموږ په دې مسله کې وایي څه غلط نو بیا به موږ پوه کوئ که د سره علم ومي که د علم خاوند یې بیا به انسان دی په مسله کې خطا شي او څوک دې پوهه کړي نو شکریه ادا کړه دا نه چې ته پسې سترګې راوباسې او وغړمبېږي داسې موږ ته معلوم دي معلوم درته نه دي که تا ته معلوم وي تا دا کار داسې نه کوه دا د عربو کې دا عادت ته چې سړی ورته نصیحت وکړي که مني